ملګرو نن در سره یو څو ویډیو شیر کوم او تاسو ته یو خبر یو نصیحت هم کوم. هغه دا رنګي چې څوک هم خپلې زنانه میاندې خویندې کشران هر څوک پارکونو ته بوځي نو خلک چې کم دی د ټیک ټاک دپاره د هغو نه ویډیو کوي او بیا یې په ټیک ټاک باندې شیر کوي. دا وخت تاسو ته په سکرین باندې هم یو څو ویډیو چې دي هغه ښکاري چې داسې زنانه هغه پارک ته تللي. پهله خو ټول نه مخکې دا په کار وه چې زنانه هغه داسې په دې خاص کر 2-3 ورځو کې هغه پارک ته وتل هم نه پکار، ځکه چې دا پارکونه چې دي نن سبا که تاسو وګورئ کوم حالات چې هلته شروع دی نو ډېر زیات سړی خفه شي چې زموږ دا پښتنو دا کم سوچ کم نظر او کم ذهن چې دی دا څه رنګې دی. داسې که موږ وګورو پر نور ملکونه به هم پرېږدو، دا زموږ نږدې پنجاب چې دی په دې کې موږ مثال والو، هلته که د اختر پر ورځ زنانه ځي سړي ځي خو هغه داسې چلونه نه کوي، داسې ګوري راګوري او داسې کم حرکات چې دي د هغو صفا وي. خو د بده مرغه زموږ د پښتنو کم سوچ کم ذهن چې دی نو هغه ډېر زیات یو ګنده ټایپ دی. همدارنګې لکه اوس همدارنګې خلک په ټیک ټاک باندې د پردو کم زنانه ویډیو چې دي هغه وکړي په پارکونو کې او بیا راشي په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوي. دې ته ګوري نه چې زموږ یو پښتنه خور یو پیغله د هغې ویډیو زه اپلوډ کوم نو دا زما دپاره هغه د عزت خبره ده او که شرم خبره ده. نو ډېر زیات خفه شو. تاسو ټولو ته یو خواست کوم چې په داسې ورځو کې پارکونو نه لږ پرهیز وکړئ، ولته مه ځئ. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړئ. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.